ګرانو زده کوونکو، په دې سوال کې تاسې ته یو څو عددونه درکړل شوي دي. تاسې دغه عدد د سکرین پاسه برخه کې لیدلی شئ. اوس سوال دغه ده چې په دې درکړل شوي اعدادو کې تاسې درې دغسې عددونه را پیدا کړئ چې هغه درې واړه تاسې جمع کړئ، نو د هغې جمع کولو ځواب یې 13 وي، یعنی 13 راکړي. یو تکړه زده کوونکی په 10 ثانیو کې د دې سوال ځواب را پیدا کولی شي. ښه ګرانو زده کوونکو، د دې سوال ځواب ته وګورئ. اول عدد دی 4 جمع 11 جمع 15. تاسې که دا درې واړه عددونه جمع کړئ نو ځواب یې 13 کېږي. ګرانو زده کوونکو، د لومړي ټولګیو ریاضي کې یو څو پښتو لغاتونه دي چې د هغوی انګلیش تاسې باید زده وي، لکه جمع کول. جمع کولو ته یا جمع ته په انګلیش کې add ویل کېږي. جمع کول پلس، جمع کولو ته پلس هم ویل کېږي. منفي subtract، منفي minus، ضرب multiply، تقسیم divide، طاق odd. طاق عددونه odd numbers. جفت even، جفت عددونه even numbers. اولیه اعداد prime numbers. مرکب اعداد composite numbers.